पाकिस्तान भी लोगों को नहीं भूला और कारगिल भी लोगों को नहीं भूला. سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د آران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. مولانا فضل الرحمن پاکستان پوځي رژیم تبدیلی دی لا خلکو څخه لا هم بنګال او کارګل نه دی هیر دا لږ ډیر زیاته پاتې عزت په افغانستان مبایلی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یوه لویه ولسي غونډې ته په خبرو کې د پاکستان په حاکم پوځي رژیم توندې نیوکې کړې دي او په خبره دغه پوځ هم جګړه خپله کوي او هم مذاکرات کوي. और आलमी साजिशें उनको नाकाम बनाना है, अपने हुक्मरानों को झंझोड़ना है. हम जंग के हालत से नहीं निकल रहे. हमारी एस्टेब्लिशमेंट जंग पे इतरा रही है. और भाई अल्लाह ने कुछ थोड़ा पर्दा दिया है, उसका ख्याल रखो. वरना मशरक़ी पाकिस्तान भी लोगों को नहीं भूला और कारगिल भी लोगों को नहीं भूला. आज अगर थोड़ी सी इज्जत मिली है तो इतराओ नहीं. इंडिया से पंगा लिया, अब अफगानिस्तान से पंगा लेने का शौक रखते हैं. نوموړي ویلي دي کله افغانستان سره د مذاکراتو مسؤلیت د پرېښودل شي نو بریالی به شي ځکه په خبره دی مخکې هم بریالی و. نوموړي د پاکستان پوځ ته په خطاب کې ویلي دي چې پاکستان د له هر چا سره په جګړه کې نه اچوي او په خبره اوس له هندوستان وروسته د افغانستان سره د جګړې لپاره روان یاست. نوموړي د پاکستاني رژیم دفاع وزیر خواجه آصف خبرو ته په اشاره ویلي دي چې جذباتي احساساتي خبرې ډېرې اسانې دي خو له ورڅخه د خلکو ژغورل او د ستونزو حل رهبري او سیاست دی.